السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم شتنه کړی دی چې یو چا واده کړی دی، بس اوس پرا راتړه کښېني به را سوری سي، خبرې ټولې د ماښام د ځینو وویل سي. نو دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل لعنت پر هغه نارینه باندې چې هغه د ښځې حال د باندې را باسي، او لعنت پر هغه ښځه چې د خپل خاوند حال د باندې باسي چې موږ ماښام دی وکول. او دغه رنګ به د ښځې صفات لا سړی نه کوي، زما ښځه دی، ښایسته ښځه ده، داسې. نو وایي څلور شیان صفت یې وروسته کوي. د ډوډۍ صفت یې نه کوي تر هغه وخته چې هضم کړي یې نه وي، چې ډوډۍ هضمه سوه دتې تاوان نه ورساوه، یا دې نو صفت وکړي چې یاره عجب ښه خواړه پخ سوي دي. او نه دي د کښت صفت کوي تر هغه وخته چې د هغه د کښت څه حاصل نه وي اخیستی. یو سړی د غنمو صفت کوي، وایي داسې ښه غنم مې کرلي دي، انګور دي، هغه نو بل وخت طوفان ورباندې راشي، د پسرلي بارانونه ټول شیان سر خراب کړي، چې راشه دې واخسته کور ته دې یوړه، خلکو ته نو بیا وایي عجب ښه کښت مې کرلی. او نه دې د ښځې صفت کوي حتی تمو تر هغه وخته چې دا مړه سول، هغه بعد بیا محاسن بیان کړه چې داسې نیکه ښځه وه، الله دې وبخښي، دی یې زما عزت کوو. داسې ژوندی تی صفت کوي، د نورو خلکو ورته سودا کېږي. نو محترمینو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، بیا خصوصا دغه نوی نسل نوي ځوانان. دا خو هسې فیسبوک ته دا حالات نه دي نشر کړي، نور خو نو باره د انډیوالان ټول په خبر، ټولو ته حالات وایي. دا خو ډېر عظیم ناروا چم دی. ماښام یې کور یو کار کړی، سهار ټول انډیوالان په خبر کړي. داسې ملا زه طالب وم او وامې اورېدل یو چا څخه، دوه انډیوالان وه، یوه بل ته ویلي وو، پخوا دا موبایلونه نه وه، دا کورني ټلفونان وو، ته جمعه کوې بس ما ته زنګ را تېر کړه، زه به غوږ درته ونیسم څه وایاست. دا اوس انسانیت دی؟ دا اوس نو ما هغه د هغه وخت کې مې لا د دې انسانیت ته حیران وم چې دا اوس څه ډول خلک دي، څه ډول شعور دي. نه مې کوزده درلوده، نه مې واده درلودی، نسبت کوټې طالب وم، سبقان مې ومویل، نه په دې شیانو پوهېدلم، نه مو زړه ته ولیدل چې موږ بیا واده وکړو، موږ ته دې څوک لور راکړي، موږ نه دا ځان اوس ته دغه بولو چې موږ که دا اولادونه مې ګرځي، که مې کور دی، زه خو ځان مستحق د دې شیانو نه بولم، ځکه دا ستر ستر نعمتونه دي، دا زه مستحق نه یم، دا چې الله را کړي دي، الله احسان را باندې کړی، د الله فضل را باندې کړی دی، شکر بیا ادا کوو. نو په دې کې محترمینو ډېر جدي احتیاط وکړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.